کتابونو لیکلی دی وی د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یو گاونډي و. هغه گاونډي چې و هغه لوهار و. د لوهارۍ کار به یې کو چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه به د شپې تلاوت شروع کو نو دی به کور کې په ژړا شو. بچی ډیرو و دی غریبو نو ده به ټوله ورځ مزدوري کوله. ده به وی کاش که په ما د معاش زور ډیر نه وی ما ټوله ورځ مزدوري نه وی کړی نو ما به هم د شپې د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په شان تلاوت کو. اب تلاوت کو ده به ژړل خو عادت یې سو چې کله به یې کار کو د لوهارۍ چې داسې به یې سټک او پلک اوچت کدي سې به یې را پرېښود او په دې کې به اذان شروع شو چې الله اکبر الله اکبر. بس داسې به یې سټک داسې اوچت نیولی و چې اذان به شروع شو بیا به یې دوباره نه را پرېښود پکه. وی بس د رب د طرف نه ماته آواز وشو اذان وشو چې الله اکبر. دا د هغې فریضې آواز ماته کیږي چې میدان محشر کې زه حاضري وکمه د ټولو نه لومبې به زما سره میدان محشر کې د فرض منځ حساب کیږي. که هغه زنانه ده او که نارینه دی لومبې تپوس به د فرض مانځه کیږي. نو دنیا کې به د ټولو کارونو نه مخکې د فرض منځ اهتمام وي هله به وروستو بل کار ځکه لومبې تپوس به د دې کیږي نو لومبې اهتمام به هم د فرض مانځه کو. داسې اړه کې قدر کله وفات شو نو چا خوب کې ولید دغه لوهار ورته وی الله در سره څه معامله وکړله؟ وی د خدای شان دی د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه سره رب العالمین یو ځای کړم په مرتبه. بس وی یوه درجه فرق دی نور د امام احمد بن حنبل سره یو ځای شوی یمه امام المسلمین ته رسېدلی یمه. هغه امام احمد بن حنبل چې وفات شو جنازه په روډ تېره شوله نو 20,000 غیر مسلمو ایمان راوړی و. وی د هغه سره نږدې یم. وی الله دا مقام په څه درکړه؟ وی رب العالمین راته وی چې کله به زما نوم واغستی شو چې الله اکبر تا به دوباره ګزار نه راچوي د رب د طرف ته ماته آواز وشو بس حی علی الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله. بس زمان زه طرف ته در روان شو. وی دا تا زما د نوم قدر کړی دی ځکه مې دا مقام درکه. مونږ چې نن را جمع شوي یو ټول د الله د کلام په خاطر را جمع شوي یو په دې ګرمۍ کې ناست یو د الله د کلام دپاره او د قرآن کریم په خاطر را جمع شوي. محمود غزنوي رحمت الله علیه په سفر وتلی او نو شپه پې راغله ملګري ته ګډ وډ شو نو یو بانډچي ته یې غږ وکوي شپه تېرومه تاسو کره. خو ورته وایي ټیک ده شپه یوه کوټۍ ورته خالي کړه وی دې کې شپه تېره کړه. محمود غزنوي رحمت الله علیه چې ورغی نو هغې کوټې کې دنده د قرآن کریم پاڼې پرتې وې هغې باندې قرآن لیکلی و دنده پرتې. محمود غزنوي رحمت الله علیه وی زه به دې کوټه کې خوب څنګه کوم چې دې کې د الله کلام دی دا پاڼې پرتې دي زه خو دې کې اوته کېدلی نه شم دلته به د الله کلام وي زه به څنګه خوب کوم. محمود غزنوي رحمت الله علیه ټوله شپه په ویښه ویستله چې وفات شو چا ترې نه تپوس وکړو وی محمود غزنوي الله څه معامله وکړله؟ محمود غزنوي رحمت الله علیه ورته وی رب العالمین راته وی چې یوه شپه دې د قرآن قدر کړی و ټوله شپه دې ویښه ایستلې وه په هغې شپه باندې مې وبخلې چې د قرآن قدر دې کړی و. مونږ نن ټول د قرآن کریم دپاره را جمع شوي یو د قرآن کریم په محبت را جمع شوي یو او د دې ګلالو د داد دپاره راغلي یو چې دې نن د الله کلام ختم کړی دی. زمونږ د ټولو نسبت په آپس کې نن کلام الله دی هغه د الله کلام دی او خیر الکلام کلام الله. په ټولو کلامونو کې غوره کلام د الله کلام یو کتاب ورتم نرسی یو کلام ورتم نرسی یو لیک ورتم نرسی یو خبر ورتم نرسی. خیر الکلام کلام الله. نن مونږ د الله د کلام په واسطه را جمع شي چې کله د هارون الرشید تبر
زبیده وفات شوله خلق حیران وی چې دی زبیده به الله په دې نهر زبیده باندې بخلی وي چې حرمینو ته د خوږو اوبو نیر کنستی دی چې الله به په دې بخلي چا ذهن کې څه و د چا ذهن کې څه چا زبیده خوب کې ولیدله تپوس ترې کوي زبیدې الله په څه وبخلي زبیده ورته وایي یو ورځ را سره ګاونډی زنانه ناستې وي زه ورسره هم ناسته وم او ګاونډی زنانه را سره ناست دې کې اذان شروع شو چې الله اکبر الله اکبر ما زنانه ورته وایي چپ شئ د الله نوم شروع شو د الله د طرف نه یو منادي اواز شروع کو د الله د لویۍ ټیم شو ما ټولې زنانه چپ کړلې او اذان ته مې غوږ کېښود وی رب العالمین راته وایي چې زبیدې زما د نوم قدر دې کړی ټولې زنانه دې چپ کړې وي زما د نوم احترام دې کړی و زبیدې په هغې عمل دې بخمخه الدین کله ادب دین ټول ادب دی چا سینه کې قرآن وي د هغه به قدر کو هغه به ادب کو هغه به احترام کو د دواړو جهادو سردار وفرمایل وی ان لله اهلین من الناس په دې خلقو کې بعضې خلق د الله اهل دی دې خلقو کې بعضې خلق د الله اهل دی قالوا من هم یا رسول الله الله حبیبه دا اهل د الله څوک دي نبی علیہ السلام ورته فرمایل اهل القرآن هم اهل الله اهل د قرآن دا اهل د الله دی قرآن والا چې اینه دا اهل الله دی دا اهل الله دی د قرآن حافظ دی د قرآن عالم دی د قرآن قاری دی د قرآن خادم دی اهل القرآن هم اهل الله دا الله والا دی دا د الله ټولګی دی اهل القرآن هم اهل الله دې سره به مینم کو ښه منځ به کو حج به کو زکات به ورکو روژه به نیسو خو مینه به م کو ښه شاید چې یوازې په دغه اخلاص نه شو ښه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین یوازې په اتقوا الله به خلاص نه شو وکونوا مع الصادقین رښتینو سره به کیږم د رښتینو سره به محبت هم کو ښه شاید چې دام پکار شي شاید چې دا مدرسې چرته پکار شي انس رضی الله تعالی عنہ چې وفات کېدو صحابي نه دی مونځ یې کړی نه و روژې نیولې نه وه ټول اعمال یې پوره 100% چې وفات کېږي نو صحابه یې راجمع کړل وی صحابو تاسو چې سړی وفات شي تاسو کفن ورکئ نو د سجدو په ځایونو عطر لګوئ موږ مړي له عطر لګو که نه خوشبو له په تندي ولګو که نه وی صحابو ماله به عطر نه لګوئ چې زه وفات شم ماله به د سجدې په ځای عطر نه لګوئ صحابه ترېنه تپوس کې وي څه به درله لګو وی ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم 10 کاله خدمت کړی دی او ما د نبی علیه صلات والسلام د وجود خوله ځان له سنبال کړې ده هغه خولې نه به راوالی ماله به یې د سجدې په ځایونه ولګو هغه خوله را باندې ولګوئ بیا مې قبر ته وسپارئ زه به ځان سره هغه خوله وړم ښه نسبت او د اهل الله سره مینه دا لوی څیز دی ښه صحبت دا ډېر اثر لري ښه مونځ منمه زکات منمه حج منمه زکات منمه رمضان روژه منمه خو د اهل الله سره نسبت او ناست او تعلق دم څه څیز دی ښه د عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه نه تپوس شو وی عمر فاروق وی عمر ابن عبدالعزیز بہتر دے او کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر دے عمر ابن عبدالعزیز پہ جنے دا صحابہ و نپس پا دنیا کی دسی حکومت کڑے دے دسی انصاف قائم کڑے دے چی دا طول دنیا انصاف یو طرف تشی او دا عمر ابن عبدالعزیز بل طرف تشی لدا ورطن رسی خواد دسی انصاف کڑے دا طول پا کشمارا دا وسا پوری چې څومره عادلان حکمرانان تیر شوي دا ټول چې یو طرف ته داسې ځکه ورته عمر ثاني وایي ښه نو تپوس شو د عبدالله ابن مبارک نه وی عمر ابن عبدالعزیز بهتر دی او که معاویه رضی الله تعالی عنه هغه په چړا شو وی ښه ته د معاویه او د عمر ابن عبدالعزیز برابرې کوي ټیک ته چې عمر ابن عبدالعزیز عادل و
دسې حکمرانی کړي چې مثل نشته. خو معاویه د امام الانبیا صحابي دی، د نبی علیه السلام سره ناس پاس د امام الانبیا صحبت اختیار کړی دی. ورته وی معاویه رضی الله تعالی عنہ چې د نبی علیه السلام سره جهاد لتلی دی او اسې په لاره تلی دی او د اس د خپې نه دوړه تلی ده او د اس په سپینګمې کې دوړه انختې ده. نو وی عمر ابن عبدالعزیز د معاویه رضی الله تعالی عنہ د اس په سپینګمه کې چې کومه دوړه پرته وه هغې دوړې ته هم نه رسي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. صحبت صالح تراث صالح کو نه د صلحو سره به صحبت کوي، د اهل الله سره به مینه کوي. یاد ساتئ دا مینه به م پکار راځي انشاءالله. دا مینه به م یو ورځ پکار راځي. دا ګرمي به م رنګ راوړي، دا ناسته به م یو ورځ رنګ راوړي، دا به وړیا نه ځي انشاءالله. یو صحابي و په نبی علیه السلام ډېر مین و، ډېره مینه یې و نبی علیه السلام سره. چې وفات شو نو نبی علیه السلام یې خواله راغی، قبر ولا صحابه و کنستو. نبی علیه السلام ورته ودرېده، ویل الله حد ولا لږه رد کړي، الله حد ولا لږه رد کړي. بیا وی الله ته ورسره د فراخۍ معامله وکړي داسې ورته ولاړ دی نبی علیه السلام. دا مینه پکارېږي. مینه هغه ځای کې وکړه چې دا مینه بیا پیدا درکړي. دا مینه به پیدا درکړي انشاءالله. داسې داسې به نه داسې انشاءالله. دا مینه به یو ورځ پیدا درکړي. نبی علیه السلام چې هغه صحابي دفن شو، نبی علیه السلام وی ربا دا صحابي مې تاله تاله درغې، خو ربا په ما ډېر مین و، ربا زما ډېره مینه یې دروړله، ربا په ما ډېر مین و، زما مینه یې دروړله. دا مینه به پیدا درکوي انشاءالله. که د دې علماو، د دې حفاظو، د دې قراو په لمنو کې علما پراته دي انشاءالله، د دې په پیزار کې حفاظ پراته دي انشاءالله. چا چې دا لمن نیولې ده، چا چې دا پیزار نیولې دی، الله یې بچي حافظان کړي دي، الله یې بچي عالمان کړي دي. د دې اهل الله سره به مینه کوئ، دې سره به محبت کوئ. حدیث مبارک کې راځي اجتمع العالم والعابد على باب الجنه. جنت په دروازه به یو عالم راشي او یو غیر عالم. غیر عالم ته به الله وایي زه جنت ته، عالم ته به الله وایي قف ادرېږه، عالم ته به الله وایي ادرېږه، او غیر عالم به دې جنت ته لاړ شي. عالم به وایي ما ده ته د روجي فضیلت بیان کړی، ما ده ته د تبلیغ فضیلت بیان کړی. نه، عالم ته به وایي ودرېږه. دې عالم ته به رب العالمین وایي دې مې یوازې پرېښودو او تا یوازې جنت ته نه لېږم. علما الله یوازې جنت ته نه لېږي. دا حفاظ الله یوازې جنت ته نه لېږي. په دې مطمئن اوسئ چې یوازې نه ځي نو څوک به بوځي، کاڼي بوټي به بوځي، څوک به بوځي. انشاءالله تاسو عالم اسې په لار کې یوازې لیدلی دی. شیخ قاسم صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه هم په لاره چېرته یوازې لیدلی دی، اسې به بس 112 رواني که نه رواني. داسې دی الله جنت ته هم یوازې نه لېږي. دې چې زه انشاءالله دې سره به مخکې وروستو څه خلکي. دې عالم ته به رب العالمین وایي یوازې دې جنت ته نه لېږي. دې به الله ما سره خلق لېږي او لېږم د سره سوره سره لېږي. نو یو روایت کې حد شته، بونډري ده، بونډري نه شي کراس کولی. حافظ قرآن ته بونډري لګېدلې ده، حافظ صاحب 10 کسه به ووځي. شهید ته بونډري شته، حاجي صاحب ته بونډري شته، او شهید تم ده، حاجي صاحب تم ده، حافظ تم ده، عالم تم. یو روایت کې بونډري ده، خو دې روایت کې بونډري نشته. دا یو عالم دی چې الله به دې حد اوچت کړي، حد به دې لرې کړي. څومره به وزما چې فاشفع لکل من احببت. ای عالمه چې څومره خلق دې خوښي هغه ټول ځان سره جنت ته بوځه انشاءالله. چېرته به یو حافظ ووینئ، چېرته به یو عالم ووینئ، چېرته به دا نیکان ووینئ. قسم په الله چې دا علما ستاسو د آخرت آبادونکي دي. دا د مدارسو منتظرین محتمرین، دا ستاسو د آخرت آبادونکي، دا تاسو د آخرت آبادوي. چېرته به د دې خلکو په مخه ورشئ، چېرته به د دې ګلالو په مخه ورشئ. بچو الله در باندې ډېر لوی فضل وکړو چې الله قرآن کریم نصیب کړو. زواما تاسو په سټیج اوچت ناست یې، زما ډه غواړي دا سټیج مې در باندې نه دی سول،
هم چې د دې نم یو عالی مقام وي یو اوچت ځای وي چې نن هم درله د هغې انتخاب کړی وي نن په هغه ځای ناست وي ځکه مېړه دا غواړي بچو ځکه مېړه دا غواړي چې تاسو ټول کتابونه وګورئ د دې امت نه مخکې چې څومره امتونه تیر شوي دي ښه په هغې امتونو کې د آسماني کتاب حافظ نه و د تورات حافظ نه و د انجیل نه و د زبور نه و علاوه د پیغمبر نه دا به صرف پیغمبر ته یاد و تورات موسی علیه السلام ته یاد و انجیل عیسی علیه السلام ته یاد و خو امت ته یې نه و یاد ښه نن ای بچو الله د هغې کلام حافظان کړلی چې دا به صرف انبیاو ته یاد و ښه بچو نن الله هغه تاسو ته یاد کړو دا د انبیاو ډیګري ده بچو دا به صرف پیغمبرانو ته یاد و نن الله ستاسو نصیب کړو پلاره ډېر بختورې مورې ډېره بختوره مورې نن به حافظ قرآن بچی کور ته درځي ښه نن به حافظ بچی یې مورې نن به د حافظ بچی په سر پګړۍ یې مورې دې پګړۍ ته ډېره خوشحاله شه پلاره نن دې پګړۍ ته ډېر خوشحاله شه مونږ وایو خدایه دا ورځ به مونږ بار بار راولې خدایه په مونږ یې راولې مورې نن دې پګړۍ ته ګوره پلاره نن دې پګړۍ ته ګوره او خوشحالېږه د چا بچی به ډاکټران شوي د چا به انجینران شوي د چا به څه شوي هغې ته مه زیرېږه او دې ته زیرېږه مورې ځکه زیرېږه چې د دې پګړۍ په شا ستا تاج دی ښه پلاره دې پګړۍ ته ځکه زیرېږه چې د دې پګړۍ په شا ستا تاج دی پلاره د بچي په سر دې پګړۍ ولګېدله مورې ستا په سر به الله تاج لګوي انشاءالله تاجونه به هم په سر لګي ښه تاجونه به هم په سر لګي چې د چا د بچي په سر د حفظ پګړۍ راغله د هغه د مور او پلار په سر به تاج راځي اورنګزیب عالمګیر پیژنئ بادشاه و بادشاه د ده بچي قرآن یاد نو دی ډېر خوشحاله پلار ته یې وی پلاره راشه نن زما د بچي دستربندي ده نن زما د بچي د حفظ دستار دی نو هغه پلار ته خفه و نو پلار ورته وایي اورنګزیبه بچي ستا د بچي دستربندي ده نو تاج به الله تعالی درکوي نو زه څه نه درشم پلار ته نه خفه و که نه وی اورنګزیبه حفظ ستا بچي کړی دی نو تاج به الله تعالی درکوي نو وی زه څه کومه چې درځم اورنګزیب پوه شو چې پلار مې خفه دی وی اورنګزیبه زه به هله خوشحاله وې چې تا د قرآن حفظ کړی وې او نن ستا د نوم سره زما نوم لګېدلی وې اورنګزیبه زه به هله خوشحاله وې اورنګزیب حفظ شروع کو د هغې ورځې نه داسې ورځ راله چې اورنګزیب عالمګیر د قرآن حافظ بادشاه د قرآن حافظ پلار ته یې پلاره نن ته راشه نن اورنګزیب الله د قرآن حافظ کو پلاره نن به ما سره ستا نوم لګي پلاره ډېر بختورې دې بچي سره ستا نوم لګي ښه مورې ډېره بختوره مورې د دې بچي سره ستا نوم لګي مورې نن د حافظ مور شولې مورې نن د حافظ صاحب مور شولې لوی نسبت دی پلاره مورې خوشحالېږئ میدان محشر کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم ځای ودرېدو نو دا ټول حافظان به په نبی علیه السلام پسې شاته رواني دا به د نبی علیه السلام په ډله کې د قرآن حافظان ځکه چې بل پیغمبر امت کې خو حافظان شته دی نه نو دا د نبی علیه السلام خصوصیت شو کنه نو دا روغه ډله به پسې د حافظانو روانې مورې هلته به د حافظ بچي سیکئ ښه پلاره هلته به د بچي حافظ سیکئ بچو د پیغمبر په ډله کې به پاسئ انشاءالله څوک په چا پسې ځي او څوک په چاچا پسې ځي چاته چا مبارک او چاته چاچا مبارک او تاسو ته امام الانبیا مبارک انشاءالله تاسو به د امام الانبیا په ډله کې پاسئ بچو قرآن به یاد وړئ ښه بچو قرآن به نه هېروئ بچو ګورئ دا قرآن به یاد قبر ته کوزوئ دا یاد قرآن به قبر ته وړئ دا قرآن به نه هېروئ او پلاره ډېر بختورې مورې ډېره بختوره نن به حافظ بچې کور ته درشي حافظ بچې به درشي مورې ته چې نن کټونه سمئ ماښام کټ سمئ نو یو کټ په حافظ بچي رسم کې الله اکبر مورې ستا قدر په ما بره اسمان مور خو الله در باندې ډېر فضل وکړو چې داسې یو ګلالی بچی درکړي ته چې حافظ بچي له کټ سم کې کومه کمره کې حافظ قرآن وده شي دا بچې به دې ودی او ټوله شپه به
کټ ته ملایک ولاړي چوکیداری به کوي چې کوم بچي کومه کمره کې د حافظ قرآن وای شکر دی ربا دیکھیے دا مې د حافظ قرآن بچی کمره ده دا مې د حافظ سے بچی کټ دی دا مې د حافظ سے بچی پیزار دی دا مې د حافظ بچی کپڑی دی زه به ځان پورې ونیسم زه به ښکل کم دا زما د حافظ بچی پیزار دی دا زما د حافظ بچی کټ دی دا زما یو حافظ سے بچوړی دی دا مې د هغه کمره ده دا د هغه کټ دی شکر وباسئ چې الله دومره لوی نعمت درک موږ یو ځای ته دستربندۍ له لاړل یو حافظ صاحب هغه وفات شوی و نوم یې لیست کې و او وفات شوی و چې موږ له لیست راکړه د هغه نوم پکې راغی هغه وفات نو موږ وی پلار شته وی او پلار شته زه ځکه وایم نن پلارانو خوشحالیږئ ښه نن خوشحالیږئ وی او پلار شته موږ وی پلار دی راپاسي او هلته د بچي پګړۍ به نن موږ د پلار په سر وویل که ستا بچی ډاکټر شو خدای دې څه کوم او ته وفات دا ستا بچی وفات شي تا له به د ډاکټرۍ سند درکړي تا له به د انجینرۍ سند درکړي تا به په دغې نوکرۍ ولګي د سره دې نه لګي نه بس کیسه ختم هغه پلار یې راپاسي او چې دستربندي شروع شوله موږ د هغې بچي هغه پګړۍ راواغېستله او د پلار د سر نومله ته وکړله او شیخ صاحب ورته وی یوه دستربندي دله مونږ وکړله او یوه دې الله ته قرض شوه په دې سر به الله تا ته تاج لګوي انشاءالله انشاءالله یوه خوشحالي د بچو ولیدله پلارانو هم لیدله او میندو در به شي ووینئ ښه که خیر او دویمه خوشحالي که خیر انشاءالله انشاءالله د الله نه امید ساتئ د حفاظو پلارانو د حفاظو میندو دویم خوشحالی با انشاءاللہ پا میدان محشر کی انشاءاللہ دویم پروگرام با التی او پلارا ابستی موری اغبستی ستا پا سر بتاج لگی پلارا ستا پا سر بتاج لگی بختوری دا دی نعمت قدر ہوک ما دسی مین دلی دلی دیخوا چی خپلی دا غوگونو مندرئی خرسی کری دیخوا اگئی مدرسہ کی ورکڑی دی او اگئی مدرسہ کی بچے داخل کرے دی بازی ملی دی مندرئی خرسی کړي دي هغه پیسې بچي د یخي دي او لګي لګي ورته ورکی بچي ته حفظ کو بچي ته علم بچي په خپل مندرو حافظ کړي دي وی زما دا عقیده ده چې میدان محشر کې الله مخې ته ودرې هم بزره بس سنانو زما زینت تړ کېدو زما والو تړ کېدو ما هغه د غوګونو والي خرڅ کړي دي رب دا حافظ بچي می تیار کړي رب دا دې تا ته مخې ته ولاړ دا حافظ بچي می دا عالم بچے میرے ربا دا ما پخپلو والو تیار کرے رے میندو دیر بختوری بچوم دیر خیال ساتھائی خواہ سری من حافظان حوالے کو دا پلار او مور دا بی غوری دا وجنا دا دی بچی دا سینین قرآن وزی گورے خواہ دیر خیال بدے کی من سرا کوئے گورے خواہ زمون لپا درد کی خوگی گی چی خپل ننور لپگڑے وخو او بلو رزیوی نما پسری پگڑے نہیں او ګیره د مخ نه لر کړي او قرآن یې لر کړي دا حال دا زمونږ د ړنه یو خدای خبره دی پلار او مورې دا به ستا د لاسه کېږي چې ته د دې بچي نګراني نه کړې قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه مور علم لراولې حفظ له میندو ویښې شیخه زوی حفظ له ولېږو چې لاړو استاد ورته وایي د اولې سپارې نه به حفظ شروع هغه ورته ټوله سپاره په یاد ووایي استاد ورته وی زه د دویمې نه به شروع کړو هغه یې په یاد وورو استاد وی زه د درېمې نه به شروع کړو هغه یې په یاد وورو څلورمه پنځمه شپږمه اوومه اتمه نهمه لسمه یولسمه دولسمه دیارلسمه څوارلسمه 14 سپارې استاد ته په یاد وورو او اول ورځ حفظ لراغلی استاد ورته وی بختیار دا پاری دې چا نه یادې کړي دي دا ما د خپلې مور نه یادې کړي دي حضرت وی زه ته لاړ شم تا ته د استاد ضرورت نشته د کومې استاذې نه چې دا 14 پارې یادې کړي دي ورشه د هغې استاذې نه دا 16 یادې کړه ته ځه کور ته حفظ له مه راځه هغه ورته وی حضرت زما مور ته صرف 14 یادې وي په اقل زما مور ته نه دي یادې زما مور ته 14 یادې وي 14 واړه دې ما یادې کړي وی څنګه دې یادې کړي دي وی حضرت چې د مور غیږ کې به وده کېدلم مور به مې د قرآن تلاوت چې به راویښېدلم مور به مې د قرآن تلاوت کو ما چې 14 پارې یادې کړي دي دا ما د خپلې مور نه په غیږ کې یادې کړي
ښه ځواب مورې زما خبره واوره ته وایي دا غېږ ده او زه وایم غېږ نه ده دا مدرسه ده ما د دې کې د بچي صحیح تربیت وکړه ما له صحیح بچی راولېږه مورې صحیح تربیت یې کوه صحیح تربیت یې کوه او ما له صحیح بچی په غېږ کې تیاروه دا علما دا قاري صاحب دي دا ستاسو خیر خوا دي ښه زه کس لار کې ودرولم ما له یې دا پګړۍ ښکلوله مې لکه دا ولې ښکلی وی ما ته مې مور ویل چې که دا مولي صاحب دې ولید نو دا پګړۍ به وله ښکل کړي ما یې ښه دې وکړل چې ښکل یې کړل خو زمونږ د ډنه خبر یې ته بچي ته وایي د قاري صاحب لاس ښکل کړه ورشه پګړۍ وله ښکل کړه مونږ ستاسو مینه واورو زمونږ د مینې نه خبر یې زما پګړۍ سود نه کېږي ښه چې ستا بچی دې ما له پګړۍ ښکل کړي زه واما پلار او مورې مونږ وایو دا بچي م راولی ما سره یې داخل کا چې زه ورته 3-4 کاله کې حفظ وکړم او پلاره تا راوغواړم او مورې تا ته کور کې وم چې انتظار کوم او پلاره ته ولاړې او دا خپله پګړۍ راوالم او ستا بچي لی په سر کېږدم چې تا ته پلار وایي چې دا پګړۍ ښکل که زه وایم دا پګړۍ پلارانو میندو ستاسو د بچو نه په 1000 بار قربان زه ستا بچي ته په سر وم ته بچي ته وایي ښکلې که زه هم حفظ وکړه او دا پګړۍ واله دا ستا شوله مړه پګړۍ کور ته اوسه سره د پګړۍ لاړ شه چې د مور دې در باندې سترګې یخې شي دا علما تاسو له حافظان بچي درکوي او مونږ بار بار مدرسو کې دي ته یو سبق وایو ښه او په اخره ورځ یې ورته زه وایم نن ښه دې ته لږ سبق وامه 2-3 منټه سبق دې حافظانو ته وامه حافظ صاحب لوی سړی شه خدای دې غټ قاري صاحب کا خدای دې غټ عالم کا خدای دې ډېر غټ کا خو بچیا د پلار او د مور به نه غټېږي او د استاذ نه به نه غټېږي ښه زما سبق به نه یې د پلار او مور نه به نه غټېږي د استاذ نه به نه غټېږي بچیا ګورې که د مور او پلاره غټ شوي بیا به ناکام وي خو د استاذه غټ شوي بیا به ناکام ما ته وایي زه حافظ صاحب شوم اوسم ما مور خو جټه ده ما پلار خو زمیندار سړی دی جټ سړی دی اوس په زما خیال ساتي ښه ته چې کور ته ورشې نن به د مور خیال ساتي نه دا مور خپله ده تا ته باسي په دروند نظر ګوري تا ته به خوشحالېږي خو نه بچي ته به قدر د مور نه نه غواړې که ته وایې چې زما مور جټه ده زه هم دا ستا د جټې مور دعا وخه دا ستا جټې مور به ډېر جړلي و نن یې الله غېږه په حافظ قرآن ډکه کړله دا به ستا جټ پلار جړلي جټ به و خو رب ته به یې جړلي ښه حافظ به نه خو رب ته به یې چېرته لپې اوږدې کړې وي رب ته به یې چغې وخلي نن هغه چغې رب قبولې کړي دي ښه دا نن د مور دعا رب قبوله کړې ده دا د نن د پلار دعا رب قبوله کړې ده بچیا مور او پلار نه به نه غټېږي ښه د استاذ نه به نه غټېږي ښه بچیا د استاذ به خیال ساتي ما خپله د دیوبند د یو عالم کتاب کتو هغه وی زه یو مدرسې ته لاړم بلې ته ټولو استاذانو نه مې اجازت وغوښت او یو استاذ رانه اجازت کې پاتې شو نور په ټولو وګرځېدم طلباو زما سبق به نه هېروئ وی په ټولو استاذانو وګرځېدم یو رانه اجازت کې پاتې شو وی چې لاړم سبق مې وی یو ځای کې ونښتله اوس په هغه ځای نه پوهېږم یو ځای یو استاذ پسې وړم وایي نه پوهېږم بل پسې وړم نه پوهېږم طالب یې راته وایي نه پوهېږم بچیا پیر کا خس دی خو مرید نه بس دی ښه تا له استاذ دی ښه او د دې نه به بل غټ استاذ ته کوم ځای پیدا کړي بچیا چې د خپلې سینې نه ستا سینې ته قرآن منتقل د دې نه به بل غټ استاذ ما ډېر پلاران ولیدل ښه چې استاذان یې بایپاس کړل استاذان یې خفه کړل د استاذانو دړه ازار یې واغستو حافظان بچي الله په شاړو سره کړل په شاړو ښه وایي بس دی مړه حفظیتو کو نور د هغه نه څه غواړي پرېنوه استاذ الله اکبر ما داسې استاذ مه ګڼه که ما داسې استاذ مه ګڼه ښه ما د سینې نه چې ستا بچي سینې ته قرآن منتقل کېدو پلاره زما بړه کې خیرخواهي وي که نه ښه مورې زما بړه کې همدردي م وه که زما ړه کې خفګانې دا بچی به دله داسې راونیسي ګورئ ای به مخې ته بیا نه شي تللی هغه عالم وایي ون ختم په سبق ګورمه نه پوهېږم استاذ نه وام نه پوهېږم خفه ناست یم چې دا ځای ولې نه حل کېږي وایي دې کې مېړه کې وایي چې یو استاذ نه مې اجازت نه وغوښتې هسې نه هغه استاذ خفه یې چل وایي قلم مې راواغستو هغې استاذ ته خط لیکم خط مې ورته ولیکم
چې استاز که ته ما نه خفه شوې چې زه راتلم نو زه ستا خواله نوم درغلی په ټولو استادانو وګرځېدم خو وخت کم و د وخت د کمي په وجه زه تاله نه یم درغلی نو که ستا ډکې څه ګیله راګري نو ما معاف کړه زمونږ دا نظاره ده ښه زمونږ استاز او شاګرد داسې وي ما ته په عام نظر مه ګوره ښه چې خط راغی او استاز د خپل شاګرد خط ولیده زه هم بچو خدای م استادان که چې استاز وپېژنئ ښه هسې نه پېژنئ هسې به زه لیکیی منو ښه خو چې کله د استاز په مسند نن زه استاد شومه نن ما ته خپل استاز یاد شو ما نن خپل استاز وپېژن خدای م استادان که چې استادان وپېژنئ ښه چې استادان وپېژنئ ښه تاسو د قاري صاحب خبرې واورېدې که نه وي خلک په محتممینو پسې خبرې کوي زه هم خدای دې محتمم که چې محتمم وپېژني ښه او لږ کښېنه په دې ګدۍ لږ کښېنه په دې ګدۍ باندې ښه لږ راشه چې دا اهتمام زه تا ته پرېږدم لږ راشه زه د شپې ټلیفون سایلنټ کمه خو بندولی مکمل نشم ځکه یې نشم خدای مدرسه کې چېرته طالب بیمار نشي خدای څه بل تا سره په کور کې 3 بچي او زما سره مدرسه کې 250 طلبا دي خدای د شپې چېرته موټر ورته نه خراب شوی سر به د اودسونو اوبه دی طالب په سر درد نه راغلی نو موږ موبایل نشو سایلنټ کولی ستاسو بچو ته موبایل آن نیولی دی ښه دا ستاسو د بچو د خاطره ښه ستاسو د بچو کنې دا قاري صاحب ناست نن چې زه تپوس کوم په دې کې د ده بچی شته د حافظانو کې د ده بچی شته د ده بچی پکې نشته ښه دا چې ناست دي د حافظان د ده بچی نشته او ستا بچی په دې مسند کې راولی دا چندې ستا بچي لټولی ښه دا رټې سپورې چې راته خلک وایي دا ستاسو د بچو په سر مونږ ته وایي ښه دا پګړۍ چې راله یادوي دا ستاسو د بچو په سر یادوي ښه کنې زما پګړۍ به چا هم نه وه یاده کړې د محتمم په جامه به چا هم داغ نه و لګولی که مونږ د بچو ذمهداري نه اخیستلی ښه خو مونږ وایو به مونږ د امام شاه ولی الله بچي وو په هغې مسند ناست طلباو به وظیفه راوړله یو طالب چې د چا نمبر و هغه بیمار و نو شاه ولی الله رحمت الله علیه په خپله لاړ وظیفې ته د یې لوټه پسې لاړ اوړه به پکې پراته وو هغې وخت کې چې ور یې وټکو دنګې نه ورته زنانه وایي څوک طالب بیمار و امام شاه ولی الله د طالب په ځای وظیفې لتلی دی هغه لوټه راوړي دندې نه زنانه وایي څوک وی امام شاه ولی الله یم وی تا ته ځان بد نه ښکاري چې ته زمونږ په وره کې ولاړ زه هم سړیه چې د امام شاه ولی الله په شان هستی ما ته یو عالم وښیه وایي سند د حدیثو د ښکاره کړه چې پکې شاه ولی الله نو او د سند نبی علیه سلام ته ورسو دا ګز او دا میدان د امام شاه ولی الله نه بغیر زما سند هم نه رسي د مولي صاحب هم نه رسي د قاري صاحب هم نه داسې سړی دی وی بس را روان شو وی ډېر خفه ومه ډېر خفه ومه بس کور ته رالم سملاسم مای بس بیا به داسې حرکت نه کړو مونږ حیران شو هم به بچو له چنده وکړو بیا وروستو خفه یم بس بیا به دا چنده نه غواړم ما ته څه پته وه چې چنده به زه کوم او ما پسې به خلک په ذاتیاتو پسې لګي ما ته خدا پته نه وه بس بیا به نوره چنده نه کوم بس 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 امام شاه ولی الله رحمت الله علیه وده شومه چې وده شومه خوب مې ولیدو خوب کې مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ولیده خوب اینمه د دواړو جهادو سردار زمون کره رادنده شو ما ته وایي شاه ولی الله ما غږ ورکو ما ته وایي شاه ولی الله ما غږ ورکو ما ته وایي شاه ولی الله تا ته د طلباو په وظیفه ځان بد ښکارېدو او شاه ولی الله ستا طلباو له ما وظیفه راوړې ده واله ما له وظیفه راوړې ده ښه مونږ به یې دې بچو له غواړو بس مونږ دقه یو نیت دی دا قاري صاحب ناست دی مولي صاحب ناست دی د امام الانبیا په منبر او په ګدۍ ناست او به هم پېژنئ ښه یو ورځ به راشي ما به وپېژنې دا قاري صاحب به وپېژنې دا مولي صاحب به وپېژنې خو هله به مې وپېژنې چې کله مې د جنازې اعلان وشي ښه بیا به مو پېژنې بیا به کاش دا دومره اداره چې چلوله خدایه چې دومره بچو له به دا روټۍ چا کتله دا چندې به چا کولې دا هغه یو فقیر ملنګ و چې ستا بچو له به ګرځېدو ته وغواړه زما بچي ده که نه امام احمد بن حنبل خلکو ته وی په حقه یم ومې پېژنئ خلقو وی نه چې وفات شو او 20,000 غیر مسلم و ایمان راوړو نو خلکو وپېژن چې امام احمد بن حنبل یو سړی و ښه امام احمد بن حنبل یو سړی و نو زه هم بچو مونږ به وپېژنئ خو چې زمونږ په ګدۍ کښېنئ ښه نو چې د استاز له خط راغی چې داسې خط وکتو بچو دا به یاد ساتئ ښه
استاد چې خط ته وکتل قلم یې راواخیست جواب لیکي وایي ښه ده شاګرده چې خط دې راولي او ته چې ټولو استادانو له لاړې ما له نه وي راغلی ما دې اړه کې وي چې زه د تړو استاز نه ښکارېدم اړه کې مې ډېره ګیله پیدا شوه ما یې زه چې تړو استاز نه یم دی ما په استادانو کې هم نه حسابوي ډېره احساسه کمتري راته شوې وه ډېر راته ځان سپک ښکاره شوی و زړه مې ډېر خفه و زه چې وخت کم و او ته نه وې راغلی نو دا هسې زه خیر دی ما معاف کړی بچي الله دې معاف کړه الله دې کامیاب هغې عالم لیکلی دي وایي چې د استاز خط واپس راغی حدیث یې مې وکتل او کتاب مې کوله وکړو په هغه ځای خود به خود پوه شوم دا د استاز خفګان نیولی و بچیا غټ شه خو د استاز نه مه غټېږه بچو د استاز پیزار مه پخپو کوئ د استاز په مسلمون مه کوئ د استاز په ګدۍ مه کښېنئ د استاز واشروم مه استعمالوئ ښه بچوړو د استاز پیزار مه پخپو کوئ ښه بچوړو د استاز په کرسۍ مه کښېنئ ښه بچوړو د استاز په پیزار کې خپه مه برننه باسو بچو غټ احتیاط کوئ او د مور او پلار نه مه غټېږئ بچو اخیری نصیحت مې درته دا دی ته به وایي مور مې جټه ده پلار مې جټ دی زما ای حافظ صاحب ته حافظ یې په سر دې پګړۍ پرته ده زه حافظ یم زه عالم یم ای د قرآن حافظه ته سره د دې نه چې ستا په سینه کې قرآن پروت دی او ته چې نن کور ته ورشې او ستا کور کې یوه مور ده چې نه حافظه ده نه عالمه ده چې ته د هغې مخ ته وګورې د قرآن حافظه الله به د یو حج قبول شوي اجر تاله درکړي سره د حفظ نه او سره د علم نه او چې کور ته ورشي نن مور ته وایي مورې زه به ستا مخ ته ګورم ته زما مخ ته مه ګوره زه چې ستا مخ ته ګورم مورې مال الله د یو حج قبول شي هغه وایي بچیا زه خو جټه یم زه خو حافظه نه یم بچیا مورې ته حافظه نه خو زما مورې بابا که ته حافظ نه خو زما بابا یې مال ستا د مخ په کتو الله د یو حج قبول شوي اجر راکړي وګوره ادارې زه چې فارغ ومه زه چې وله سند ورکومه زه چې کور ته درلېږمه زه یې ړومبې تا ته ټیټومه ښه زه هم چې ړومبې ورشي زما مخ ته مه ګوره په دې تا ته دومره اجر نه میلاویږي ښه د چا مخ ته مه ګوره بچیا زر ورځه کور کې یوه مور ده د هغې مخ ته ګوره الله به د یو حج قبول شوي اجر درکوي د پلار مخ ته ګوره الله به د یو حج قبول شوي اجر درکوي رب العالمین دې زموږ د ټولو د اورېدل ویل دا د الله قبول کړي صرف یوه خبره ذهن کې ساتئ د ذوالحجې میاشت شروع ده عرفه را روانه ده ډېره قیمتي روژه ده چې ومپوت تر نه نشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوسو شو وی چې د عرفې په ورځ څوک روژه ونیسي نو الله پې څومره اجر ورکوي نبی علیه السلام ورته وفرمیل یکفر السنة الماضیة والباقیه وی چې څوک د عرفې د ورځې یوه روژه ونیسي الله ورته د یو کال آینده او د یو کال تیر شوي د 2 کالو ګناهونه ورته الله معاف کوي نو ډېره قیمتي روژه ده یي دي غرمه یي دي ګرمي خو د عرفې روژه به نیسو خو دا عرفه ده کله مسله اوس په دې کې ده چې عرفه کله ده زه به تا ته وایم عرفه ده ته به وایې نن خو په سعودي کې اختر دی نو هلته اختر دی دلته روژه کېږي نو دا جنګ به اوس خلاصول غواړي نو څه چل به کوو یو به وایي عرفه نن ده بل به وایي سبا ده یو به وایي نن ده بل به وایي سبا ده زم په لنډو ساده پښتو کې پوه یم عرفه څه ته وایي ټول کتابونه وګورئ د عرفې تعریف کتابونو دا لیکلی دی چې د ذوالحجې د میاشتې نخمه ورځ چې ده دا عرفه ده نخمه ورځ دا عرفه ده لسمه یې اختر دی او نخمه یې څه ده عرفه ده نو زمونږ اختر د هفتې په ورځ لسمه ده نو زمونږ عرفه انشاءالله د را روانې جمعې په ورځ ده نورې دا کیسې به نه کوئ نن په پلانکي ځای کې اختر دی او نن دا چل دی نه چې د میاشتې نخمه ده نو دا عرفه ده او د عرفې نښه درته معلومه ده چې سار جماعت ته لاړ شئ چې په کوم ورځ امام په تیزه تیزوي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر نو دا به عرفه یي نه چې ته وایې نن هلته اختر دی نن دلته عرفه نه کېږي نن نو بیا خو اختر وکړه که نه دا هغې چې عرفه و نو د هغې ته وایي تکبیرات هم کله شروع کړي نو بیا خو ولې د زیارت په ورځ تکبیرات هم شروع کړه نو تکبیرات به د جمعې نه وایه عرفه به د زیارت په ورځ نو چې زیارت د عرفه شي او جمعه د اختر نه
هفته دی اختری کنن دا یو سوال دی کنه زیارت دی عرفه شوه او اختر دی هفته ده نو دا جمعه څه شوه نه عرفه ده او نه اختر دی نو څه دی څه نوم خو به ولږدی که نه ښه نو نښمې ورځې ته عرفه وایي زمونږ عرفه به انشاءالله د راروانې جمعې په ورځ به زمونږ په پاکستان په حساب د میاشتې په حساب زمونږ عرفه د جمعې په ورځ ده ای زیارت ورسره هم ونیسئ که نه ښه دواړه ونیسئ که نه بود ورسره هم ونیسئ ښه دواړه ونیسئ نو د قیسو پیسو نه به خلاص شي هم د زیارت په ورځ روژه کوي هم یې د جمعې په ورځ روژه کوي د یو کال تیر شوي او د یو کال آینده ګناه پې الله معاف کړي الله دې دا عمل کوو